نو ما سره یو بل ماشوم د سره خوا کې ناست د سره هم خبرې اترې کوو. تاسو نوم دی بچي؟ علي حذیفه. علي حذیفه. حذیفه. او تاسو دلته کې پاتې کېږئ؟ او نو دې سکول کې سبق وایي ته؟ او سم جومات کې سبق وایي؟ اووم کې. اووم جومات. نور پښتانه ماشومان سره شته؟ او ډیر دي. او پښتو در لیک لوست درځي؟ نه راځي، خو فیسبوک کې پیج ګورم او زده کوم به انشاءالله. نه نو سب لوستی شي؟ نه نشم کولی. لوستی هم نشي، لیکلی هم نشي؟ ویلی خان شم. خو یې ماله راځي؟ ویلی شم، لیکلی نشم. ویلی شي خو لیکلی نشي. میمل خان خو یې ماله راځي؟ میمل خان د پښتونخوا نه راغلی پلار راوستلی دی، ځنې اجازه صاحب زوی دی که نه؟ نو د ده او ستا په تعلیم کې هغه د پښتونخوا اسکولونه ښه دي که دا اسکولونه ښه دي؟ دا ښه دي. دا ښه دي؟ دلته سبق ښه دی؟ او که نه سهولتونه پکې ډېر دي تاسو ته؟ ښه دی. ښه دی؟ نو خپل وطن ته نه کېږي چې هلته لاړ شي لکه دی بلا ماشومان یې سره به لبې مبې کوي او ګرځي به دونه به په لارو کې. دا ځای ښه دی که نه؟ هلته بجلي نشته، کیس نشته، ډېرې ستونزې دي پکې. ډېره مننه بچې، لوشي نه. خبرې اترې خو تاسو د ماشومانو مو اورېدې، د مشرانو مو اورېدې، د زلمي خبرې مو اورېدې. راځئ چې ټنګ ټک ورطرف ته لاړ شو، سندره واورو د فاروق حسین باچا نه چې هغه څه وایي. او خوشالو د دې سبق څوک چاله د ننګ ورکي یا باچا خانیشته چې جامولا بسو رنگ ورکی کم پنجابی تا پښتنو نونګې پسر نکړلی مکړه خدای چې پنجابې پښتون تلنګ ورکی په حول زلو دبر خو جواری وا اے رحمان چا ګټلی چا بایللی او سپین سپوږمۍ وایا شنا بچر توینا ګونګې شولې نوایي الونا سپین سپوږمۍ وایا شنا بچر توینا ګونګې شولې نوایي الونا ګونګې شولې نوایي الونا د کټ پسر رات زلیږي د کټ پسر رات زلیږي یا د کټ پسر رات زلیږي د کټ پسر رات زلیږي پسپینه خوله دنا کوم د یار پوښتنه ګونګې شولې نوایي هلونه شولې نوایي هلونه سپین سپوږمۍ وایا شنا بچر توینا ګونګې شولې نوایي هلونه ګونګې شولې نوایي هلونه او د اسمان ستوري او میګوادي د اسمان ستوري میګوادي یا د اسمان ستوري میګوادي د اسمان ستوري میګوادي یا بیګا مستا دغه مډیر جړلی دینا ګونګې شولې نوایي هلونه شولې نوایي هلونه سپین سپوږمۍ وایا شنا بچر توینا ګونګې شولې نوایي هلونه ګونګې شولې نوایي هلونه او خدای زما ارمان پورا کی خدای زما ارمان پورا کی
یا خدای زما هرمان پوره کی خدای زما هرمان پوره کی چې د پښتون په نام دو ملکهما ګونګې شولې نوایي هلونه ګونګې شولې نوایي هلونه سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چرته وینه ګونګې شولې نوایي هلونه ګونګې شولې نوایي هلونه ګونګې شولې نوایي هلونه غمجن مازیګر دې بیلتا الله خود ذره ولا جانا نموسا بخیر ورځ سلام شي خیر ماشه ساله والله الحمدلله ټیک ټاک یم سوره وخت مسافر شو یاره مسافره کې جی تقریبا ولس کاله وشوه ولا ستلس او نوم هم سره جمال او یې کوم ده وزیرستان وزیرستان او ساله والله خیر وخت جوړ الحمدلله ټیک ټاک یم وطن ته پکې ټلیفون کې یاره کوو ټلیفون نه څنګه دی هلته قراري ده که څنګه بس اوس خو فلحال امن شته نو ها ته چې کور ته ټلیفون وکړې اول څه خبرې تپوس کې چې وزیرستان یاره بس دغه پوښتنه کوو نو کلي که خیر ده امن ده د امن بر سره ډېر غمي که نه چې او وزیرستان امن. کې سړی پاتې کېږي چې اسلام کو خو امن کور مسله والا او دغه په شا به څه حال وي. او نو څومره وخت پس کور ته ټلیفون یاره مخکې خو لکه ټایم که لګېده اوس خو ورځ په ورځ کوو هره ورځ کوي او که نه حال احوال پوښتنه کوو دلته یې مسافري څنګه روانه یاره د ځای کې لکه ټي وي ته مخامخ چې کوم د حقیقت ویل ډېر ګران کار دی او لکه د عام پښتون نه پښتنه وکړه که نه نو په 100% پښتانه کې تقریبا 95% خفا دي او 5% چې کوم دی خوشحال دي دا خفه وړي په څه پسې وطن پسې خفه دا خفا په دغه شي دي که نه چې پښتون په تعلیم کې ډېر لوند دی او خني په دغه کې څوک د موږ نه مخته نه دي که نه پښتنو کې لکه په صحت کې یا په هره شعبه کې او خو صرف واجب پکې تعلیم دی چې موږ تعلیم ډېر کم دی 95% پښتانه ته وګوره یا ټلې چلوي یا ډرایوري دو یا د تبوک کار د بل څه کار نشته خو د ځای کې چې تو کیمرا ته لکه مخامخ شي چې مونږ ډېر خوښ یو او خوشحال یو پکې نه ده چا وې زه خاتم چا څه مسله دو هر سړي ته دا مسله دو او خو مسله پکې 5% چې کوم دی هغه تعلیم یافته دي او هغه شکر و بار باندې لګېدل دي که نه نو مونږ ته ټول پښتانه ته لکه دا اپیل ده که نه چې کم از کم په 18 کاله یا 13 کاله د دې مسافرۍ کې مونږ ته دا احساس پاته ولګېده چې تعلیم نه اعلی شی نشته دوی نو سره روانول په یوه سیټ باندې تلل دا د تعلیم نه بغیر بالکل نه کېږي نو په کور چې مونږ خپل بال بچته د ځای کې خلک مو باندې عمر تېر شو تېرېږي نو دا احساس پته ته ولګي د ځای کې مونږ مزدوري کوو خپل بال بچ باندې ښه تعلیم وکړو بس چې چېرته خپل مستقبل جوړ ته په وزیرستان یې خو دا راته وایي چې ستا بچي سبق وایي یاره چې موږ خبره مخکې ته وکړه چې مونږ بچي سبق وایي که نه لکه زه په چوټي لوړو کلي ته 6 میاشتې کې تقریبا دغه یوه میاشت سکول ته نه دي لوړ په وجه دغه چې سکول ته ورځي استادان نه وي او پسمان د علاقه د غرونو علاقه ده که نه لکه د کوم د ځای کې ضلع انګو ته وایي په دې کې چې کوم افسران دي که نه هله کله ډایرکټلی دغه استادانو سره مله وي که نه چې په هغه ځای کې په تنخوا کې 1000 روپۍ ورکوي نو هغه چې کله کوارټ نه یو چیکنګ والا افسر راځي نو پهله هغه مونږ استادان خبر کړو سړی د روان دي ځون په سکول کې حاضر وساتئ نو دغه وجه نه هغه 1000 روپۍ وخولي تنخوا کې ونه کټوتي کوي نور د کلي استادان دي بهتره خبره چې د کلي استادان لرې ټرانسفر کو چې د شپې کې کور ته نشي راتله یو دې ته اورې پاته ولګي کینې دغه اوسه پره دغه سبق وایي خو برې لکې ته مو نشسته ولا ځکه چې مسمان د علاقه دو پیسې کمې دي نو ستا په خیال لکه د سکول هغه ودانۍ شته که نه سکول ودانۍ شته استادان پکې نشته ماشومان پکې سبقونه نه وایي او ودانۍ هم خلک روانې هلته کې وایي خلکو ته بمونه یاره د مونږ علاقه کې څه پره ودانۍ لکه د پېښور دغه خوا او شا علاقو کې ودانۍ ډېرې ورانه شوې که نه لکه مونږ علاقه کې ودانۍ اوسه پره نه دي ورانې لکه د مونږ خپل سکول دا لکه نه چوکیدار پشته نه څه پشته خو اوسه پره نه ده وران شوی او ماشومان یې سکول ته ځي ماشومان سکول ته ځي خو استادان نه نشته ماشومان یې یاره ماشومان خو اوسه پره سکول ته نه دي لوړ تاسو په وطن کې ماشومان یې سکول ته نه ځي یاره نه ځي او ستا خپله دا لکه ډېر زیات خواهش دی لکه ډېر ارمان دی چې پښتانه سبق ووایي او ستا ماشومان سبق ووایي یاره مونږ خو دا ارمان ده که نه چې ټول پښتانه چې څومره پښتانه دي لار او بار چې دا خپلو بچیو باندې تعلیم وکړو او خپل مستقبل جوړ کړو ځکه چې په دغه ځای کې هر سړي ته دا احساس پاته ولګېده چې دار په دار خور په سار که تعلیم د نه وي د ځای کې ډېر مشکلات په هر ځای کې ته پښتون ګوره که یا ایرپورټ کې یا بله عامه اداره مرور یا جوازات عمل و مال په کومه اداره د ځای کې وي خو چې تعلیم یې نه وي دا به 100 کسونه پوښتنه کوي هسې فالتو ټیم یې ضایع کېږي پوه شو ډېره مننه ستاسو اوکې ډېره شکریه دا و د وزیرستان ملګری
ډېرې درنې خوږې خبرې وکړو، خپل ارمان یې بیان کړو چې هغه غواړي چې د هغه ماشومان او د هر پښتون بچی د سبق ووایي. خو هغه په خپلو خبرو کې دا وایي چې هلته ودانۍ شته زموږ په وزیرستان کې، وایي که استادان نشته چې ماشومان پکې سبقونه ووایي. دغه د ټولو پښتنو حال دی چې پښتانه غواړي چې زموږ بچي دې سبق ووایي، خو هغه حالات لا موږ په خپل وطن کې نه دي راجوړ کړي چې زموږ بچي سبق ووایي. نو موږ سره په دې نننۍ خپرونه کې یو شاعر ملګری ناست دی، هغه سره خبرې اترې کوو. خو ما ته یو دوه شعرونه رایادېږي چې پاتې شه شپه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، پاتې شه شپه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، ګورې خطره ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، او داسې به هر وخت په نه خبره سر نه نیسي، داسې به هر وخت په نه خبره سر نه نیسي، دا یارانه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي. شاعر ملګری ناست دی، د سره خبرې اترې کوو، د نه کلام اورو. ستړی مشر ورور په خیر علي؟ ډېره مننه نزار صاحب. ساله والي الحمدلله خیر خیریت شو. ستاسو نوم دی؟ فیاض علي فیاض نوم مې دی. او څومره وخت وشو مسافرۍ؟ سفرۍ کې خو 14 کاله وشو تقریبا. 14 کاله دې وشو. یې د کوم ځای؟ زه مردان سره خاطر یو کلي یم اوسې ګلیاړی. ښه د اوسۍ ګلیاړی. اوسې ګلیاړی. او څومره وخت نه شاعري کوې؟ شاعرۍ خو مې چې داسې یو 15-14 کاله وشو تقریبا. او کتاب دې چاپ کړی که نه جي کتاب مې لا نه دی. فیاض صاحب ارشاد. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه وړاندې کوم. په سرو لمبو مې ستا د غمه زندګي تېرېږي، په سرو لمبو مې ستا د غمه زندګي تېرېږي، جانانه راشه د سپرلي مازدیګري تېرېږي، ستا نه جدا ژوند ته زه څنګه ژوندون وایمه، ستا نه جدا ژوند ته زه څنګه ژوندون وایمه، په ما لازه لازه بې تا نه ارماني تېرېږي، د غریبۍ د خدای بنیاد د مونډه کونډه اوښکي، د غریبۍ د خدای بنیاد د مونډه کونډه اوښکي، ستا ښه ښایست خورېرې په ما ځواني تېرېږي. ډېر ښه. نزار صاحب غزل دی چې ارشاد. هغه کو ډېر پکې د اوښکو دریابونه راوړي، هغه که ډېر هغه کو ډېر پکې د اوښکو دریابونه راوړي، په ډوبو سترګو کې د مینې ډک جامونه راوړي، قربان د هغې مینې هغه مینانو شمه، قربان د هغه مینې، قربان د هغې مینې هغه مینانو شمه، چې د لمبو نه هم جانان له سره ګلونه راوړي. ډېر ښه ډېر ښه. د بنګلو ښکلي د اسمان مهربانو کې اوسي، د بنګلو ښکلي، د بنګلو ښکلي د اسمان مهربانو کې اوسي، سړکونه عمر له د خوارو دیوالونه راوړي. دا شعر بیا ووایه. د بنګلو ښکلي د اسمان مهربانو کې اوسي، سړکونه عمر له د خوارو دیوالونه راوړي، او زه په دې سوي بیابان کې هسې نه یم ولاړ، زه په دې سوي بیابان کې هسې نه یم ولاړ، دا تودې شګې ستا د خور اوربل بادونه راوړي. زه په دې سوي بیابان کې هسې نه یم ولاړ، دا تودې شګې ستا د خور اوربل بادونه راوړي، او مونږ په دې موړ وطن کې غم د لږو تندو جاړو، مونږ په دې موړ وطن کې، مونږ په دې موړ وطن کې غم د لږو تندو جاړو، زمونږ په وینو ماړه کور ته اخترونه راوړي. ډېر ښه. مونږ په دې موړ وطن کې غم د لږو تندو جاړو، زمونږ په وینو ماړه کور ته اخترونه راوړي، او څه به راکوزي شي د امن پرښتې جانانه، څه به راکوزي شي د امن پرښتې جانانه، خلک مو مینځ له د اما کما جنګونه راوړي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. څه به راکوزي شي د امن پرښتې جانانه، خلک مو مینځ له د اما کما جنګونه راوړي، بیا مې د زړه په اسمان پرېوتې وریځې د غم، بیا مې د زړه په اسمان پرېوتې وریځې د غم، فیاضه بیا جوړ تندر تندر نظرونه راوړي. ډېر ښه. هغه کو ډېر پکې د اوښکو دریابونه راوړي، خو ډوبو سترګو کې د مینې ډک جامونه راوړي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو. یو جهان مننه. کور مو ودان. روز ستړی مه شي په خیر. ساله ول ښه څومره وخت نه دا رباب غږي؟ رجي رباب خو کم وخت نه غږو، ګانا کو ډېر وخت نه. ډېر وخت نه کوي. څه وایي نن ته څه دې راوړي زموږ لپاره د ملګرو ته څه وایي؟ نن به یو غزل به ووایو، خوشحال بابا یو رباعي به ووایو. ډېر به خوند وکړي چې خوشحال بابا شعرونه راته ووایي. چې پزړې ګرځوي وړي وړي
شړی یارستا شونډې نبات او رکب مچته نو خبداوی چې د شونډو یو شړی چې لتا پوری زړه نوي تړلې داغ پوری زړه سلرا تړي او یارت چې داغ یار سره خندا کی نو د خوشحال پا لړمان درومي چړي او کتون د لونګي کدی ون د لونګ دا ګلت د ګل پرنګي د ګل ون استا پرنګا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ون استا پرنګا او کتون د لونګي کدی ون د لونګ دا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ون استا پرنګا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ون استا پرنګا چې پسیون کې تی چاپیر سمندر دے بیشک کلندر دے بیشک کلندر چې پسیون کې تی چاپیر سمندر دے بیشک کلندر دے بیشک کلندر بیشک کلندر دے بیشک کلندر نششم وزچتا تپکاتشم تاسبی نشی نششم نزچتا تپکاتشم ویم چی جوړ لکه د بنګي او کنش در کې د بنګدا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا او کتونا د لونګي کدی ونا د لونګدا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګا نو زپاختر سکم چې میار ناراضي دلدار ناراضي زمونږ چم تخلې پریوار ناراضي زمونږ چم تخلې پریوار ناراضي زپاختر سکم چې میار ناراضي دلدار ناراضي زمونږ چم تخلې پریوار ناراضي زمونږ چم تخلې پریوار ناراضي پما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم او که پما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیږم او که ته شمه زه پتنګم او شمه هم ستا د پتنګ ده وګلت د ګل پرنګي د ګل ونه ستا پرنګ ده او که ته ونه د لونګي او کدی ونا د لونګ دا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګ دا او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونستا پرنګ دا نو یار مسافر بسته کلی ترازا ختم کوي ځا او صبر می تمام شو یار مسافر بسته کلی ترازا ختم کوي ځا صبر می تمام شو ختم کوي ځا صبر می تمام شو زه خوستاو د جانان مینی ډیر حیران کما سب درا زه خوستاو د
د جانان مینې ډېر حیران کمه سبدره دا ولاړ ستا په ننګ ده او ته ولاړ د دې په ننګې وګلت د ګل پرنګې د ګل ونه ستا په رنګ ده او که ته ونه د لونګې که دې ونه د لونګ ده او ګلت د ګل پرنګې د ګل ونه ستا په رنګ ده او ګلت د ګل پرنګې د ګل ونه ستا په رنګ ده. غمجن مازیګر دې بیلتا الله خود ذره ولا جانا نموسا نو ملنګ مرګري خو ډېره خوږه سندره مونږ ته واوروله. نو اوس دلته کې یو بل مشر ناست دی، ده سره خبرې اترې کوو چې دی مونږ ته څه وایي. کاکا ستړی مه شې. وارمش تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سال اول دی؟ بلکل خیر دی. څه نوم دی ستاسو؟ زما سپین نامه ده. سپین؟ بس صرف سپین؟ او څو وخت وشول مسافرۍ؟ مسافرۍ مې غولی ښه ډېر وشو، تقریبا یو شپږ کاله به کېږي. شپږ کاله. ټول عمر به دې څو دی؟ یاره ټول عمر به یې دغه 50 کال ته به رسېدلی یم. نیم په نیمه پکې مسافري وکړه؟ بلکل. کوم پښتون نه چې تپوس کوي نو نیم په نیمه مسافري؟ نه ما ډېره زیاته وکړه. تا ډېره وکړه؟ ما ډېره زیاته وکړله، ځکه چې زما اورېدونه نو پیدا شوي دا اوس ما راوستي دي 4 او اوس دا زلمي سړي دي موږ له ودونه کړي دي. مطلب زما د مسافرۍ ډېر وخت وشو. کاکا پخوا موږ ټول رونه ارویرونه تره زامن دا په یو کور کې پاتې کېدو، ډېر ښکلی وخت په پاس کېده. اوس بس دا وعدې نه کړی چې بس جدا کېږم. هغه ژوند تا ته ښه ښکاري دی که دا ژوند درته ښه ښکاري؟ هغه ډېر ښایسته وخت و. کومه په ګډه چې پاتې کېدل؟ ډېر ښایسته وخت و. دا اوس وخت چې کوم دی نو خفګان پکې زیات دی، پریشاني پکې زیاته ده. کې څه تا ته څه خوبي پکې ښکاري ده؟ څه پکې داسې ښه نو دا خوشحالي وه چې ټول کور به په یو ځای باندې، مطلب دا دی و خوشحالي پکې وه. دې کې اوس پریشاني زیاته ده. دا جدایۍ کې لکه په ګډه ژوند کې چې کوم دی پای کې لکه خوند ډېر دی، ډېر زیات و. په دې مسافرۍ کې لکه کاکا د څه خبرې داسې ډېر ارمان درځي؟ داسې سړی وایي چې لکه یو خبره سړي ته ډېره بس د سړي په زړه باندې ارمانونه خو ډېر دي، خو سړی وایي چې دا اختر نه دی، چې دا اختر مې په کاله باندې وي. په اختر داسې په کالي کې سړی تېروي نو څه خوند ډېر دی. نو بس مطلب دا دی چې خپل بچي ته مخکې ولاړ یي، مور ورته یي، پلار یي، خو مطلب دی سړی خوشحاله وي که نه. مسافرۍ خو داسې شی دی، مطلب دا سخت شی دی که نه. سړی چې لمونځ نه راشي خپل کور ته، مور یې ښکل کړي او غټه مزه دا کوي، غټه مزه دا کوي. وایي تا ته په اختر کې لکه د خپل وطن ډېر ارمان؟ ډېر زیات. دا به وایي چې الله تعالی دې وکړي چې د پښتنو وطن ودان او آباد شي. امین. او موږ خپل روژې، اخترونه، خپلې حجرې، خپل جوماتونه او خپل وطن هم په خپلو مټو دغسې آباد کړو لکه دا وطن هم چې آباد. امین. الله دې وکړي چې امن پکې راشي، ورورولي راشي، پښتنو خوشحالي راشي. ستا ډېره مننه کاکا دې درنو خوږو خبرو. السلام علیکم. یو بل مشر موږ سره ناست دی، د سره خبرې اترې کوو. کاکا ستړی مه شې. ډېره مهرباني. سال اول دی؟ خیریت دی الحمدلله. تاسو دعاګانې؟ څه نوم دی ستاسو؟ طیبین سبزواري. او د کوم ځای کاکا؟ زه چې د ضلع هنګو یم. د هنګوی؟ او جی. ښه ښه ښه. او څومره وخت ستا مسافرۍ وشوه؟ جی 36 سال. 35 کاله. 35 کاله. زه د هر چا نه دا تپوس کوم چې په پښتون وطن کې خلک زموږ دا خپرونه ګوري چې پته ورته ولګي چې پښتانه د څومره وخت نه مسافر دي. ټول ژوند د پښتنو په دې مسافرۍ کې، په دې خوارو زارو کې، په دې پردي وطنونو کې، په دې شګو کې، په دې دشتو کې تېر شو. ستا کاکا 35 کاله مسافري وکړه. او جی. نو بچي سره دلته یې هلته وطن کې؟ بچي سره تقریبا 18 کاله دغه کې څه واده مو وکړو، نو ما کور ودانه دلې راوستي و ځان سره. 4 بچي مو دي الحمدلله، ټول درته خدای په دې زیات کې راکړي دي. نو د بچو تربیت کړې، سبق دې پې ویلی دی؟ او جی. سبق دې پې ویلی دی؟ سبق مو ورباندې. نو څه رې جوړ کړه؟ ستا څه خوښ دی؟ ستا بچي څه یا جی سبق یې یا زیر تعلیم دي. نو پښتنو را بچي خو سبقونه نه وایي. که ته وګوره ټول پښتانه په دې وطن کې وګوره، یا ډریوران دي یا لکه زموږ خواری زاری کوي، لکه راټول لاسونه پولې پولې دي، او تا په خپلو بچو باندې سبقونه ووایي، نو دا خو ډېر سم کار وکړه. بس دا جی د مو د پښتنو بدقسمتي دی، ډېره لویه بدقسمتي دی. د مو په کار دا دی چې موږ په خپلو بچو باندې تعلیم کوو. نارینه بچو خو پرېږده، څه ښځو باندې ښه تعلیم کوو. ما الحمدلله 3 زامن دي، یوه مو لور دی. زه د زامنو نه زیات توجه لور ته ویر کوم. هغه ښه کالجو کې دی او ښه نمبرو کې راځي الحمدلله. او هغه د وجې نه ما کله پرېښی دی، زه په پېښور کې ورته دیره شوی یم.
کاکا ته خو ډېر د ستاینې او د ډاډګیرنې وړ انسان یې چې ته په خپلې بچی باندې هم سبق وایې لکه او د دې خبرې ډېر لوی ضرورت دی چې د پښتنو نه صرف ماشومان بلکې ماشومان هم سبقونه ووایي هله به موږ د خپل کام چې کوم دی د دنیا د سیالو کامونو سیال کولی شو لکه کاکا دا راته ووایه چې په دې 36 کاله ژوند ته نن په شا وګورې نو خپل ځان ته په ګټه کې ښکاري که تاوان کې ښکاري یاره جي خپل ځان خو راته په تاوان کې ښکاري خو چاته مو ګټه وکړه دا په دې باندې مطمئن یم د کاکا درنې خوږې خبرې وکړو یو بل مشر موږ سره ناست هغه سره خبرې ترې کړو ستړی مه شي کاکا جنتي شه خوشحاله اوسئ ساله والې یاره وڅ ولا چې خیر خیریات وي ما طرف نه تاسو ټول د سلامونه ولې چې ما پیله سلام واچوم خو تاسو کېدای شي چې اورېدلی نه وي که نه ولې چې پروګرام و زما نوم نورزالي خان دی او څو وخت کې مسافر یاره تقریبا سن 1977 کې راغلی یم دې ملک له 1900 کې راغلی او خو تا کاکا ټول عمر دلته تېر کړ یاره خو څه وکړي خو موږ خو چې کوم دغه مشران یو ټول داسې یو که نه چې دومره وختونه مو شوي دي خو زه خو چې چا نه تپوس کوم نو غم دی ژړا ده انګولا ده فریاد دی که تا راته خوږه خبره وکړم یاره خو اوس زه څه درته ووایم خو نن سبا وخت داسې دی چې قسم دی چې چا نه تپوس کوي که نه دغه حالات پوزې له راغلی دی هر سړی پوزې ته راغلی دی یو طرف نه مو خپل مسافرتیا غمونه دي بل طرف ته نه مو په وطن کې دغه مصیبتونه شروع شوي دي او بل طرف ته نه خرچې زیاتې شوي دي او بل مخکې دې ملک کې ډېر الحمدلله ډېر ښه کار چلېدو د خلکو اوس دا کارونه هم د خلکو داسې شوي دي چې خراب شوي دي که نه کور ته پکې ټلیفون کېږي د کاکي ته څنګه کور ته ټلیفون کوې کاکي ته او ټلیفون خو روزانه خامخا کوم او ټول نه ډېرې خبرې چا سره کړي رښتیا رښتیا وایه کاکا یاره ټول نه ډېرې خبرې مې ورارونه دي هغې سره ډېرې کوم ورېرونه مې دي او نو که څه خوږه خبره دې راته وکړو موږ خو ډېر یاره قسم دی زه خو اوس خبره مې خوږه نوره هم ډېره کړې وای کولی شم خو دومره ستړی راغلی یم په د لیارې باندې ډېر سپیټونه مې ووال او داسې روډ دی که نه چې ډېر ډینجر روډ دی بیا پکې د مخکې پکې دغه خرې غوا او دا خونه دا وي قسم دی چې سپیډ مې مانې نه شو والی ولې چې مزه کاکا ګورې او نه لانجه کونجه به جوړه کړي بل ما وی چې داسې نه وي چې خیر دی د غوا او اوښې خو که خیر دی مړې شي پروا نشته خو چې د خرې مړې نه شي که نه ډېر ستا دې درنو خوږو خبرو یو جهان مننه کور مو ودان دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې دې ملګرو د زید نه هم ډېر لرې دلته کې را جوړه کړې وه تاسو ور دې ټنګ ټکور واورئ تاسو ور دې پښتنو ستړې خبرې واورېدې زموږ د شاعر فیاض علي نه هم چې کوم دی نو ډېر خوږ غزل او ډېر خواږه شعرونه د هغه نه هم واورېدلو نو ملګرو پښتنو تاسو د پښتنو دا ژړا دا فریاد دا ستونزې دا ستاسو مخې ته رالې زه ما نظار یوسفزي له اجازت راکوئ په شمشاد ټلویزیون په شیشه دا او زموږ برېښنا لیک زموږ د ټلیفون شمېره هم تاسو وینئ موږ د خپلې رایې نه خبرو یو ستاسو د رایو په رڼا کې موږ خپلې خپرونې سینګاروو خپلې خپرونې را جوړوو ما نظار له اجازت راکوئ او تاسو زموږ ملي اتڼ وګورئ یو نغمه او ملي اتڼ نو په لوی او مهربانه خدای مو سپارم د الله په امان